د لوړو زده کړو وزارت په مشرۍ د ننګرهار پوهنتون په کوربتوب چې د اقلیم بدلون نړیوال 3 ورځنی کنفرانس پیل شوی و وروستۍ ورځ د دغه ولایت کوز کونړ ولسوالۍ د ډاکټر تیستو ناکامورا پارک کې ترسره شوه. په دغه کنفرانس کې د 11 نړیوالو هیوادونو علمي څېړونکو ژمنه وکړه چې نړیوالو ته به د افغانستان د اقلیم بدلون ځپل کېدو پیغام ورسوي څو په دې برخه کې ځپل شوي افغانستان ته ډېره پاملرنه وشي. چارواکي وایي له دغه کنفرانس ښې پایلې ترلاسه کړي او نړیوالو ته به وښودل شي چې د صنعتي هیوادونو د زیان رسونکو ګازو له کبله د افغانستان هوا ککړه او اقلیم بدلون برخه کې ستر زیان کتلی او د تودوخې درجه ورسره له 1.6 تر 1.3 لوړه شوې ده. د جاپان هیواد د PMS موسسې استازي هم مني چې افغانستان د اقلیم ناوړه څپې ځپلی چې په همدې موخه یې ننګرهار ولایت کې 1400 څاګانو په ګډون څو کانالونه هم جوړ کړي دي او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي. د معلوماتو له مخې په دغه کنفرانس کې د هیواد او یو شمېر نړیوالو څېړونکو له لوري د اقلیم بدلون په تړاو لیکل شوي علمي مقالې او د اقلیم بدلون د ناوړه پایلو د مخنیوي په تړاو د اسلامي امارت اړوند وزارتونو ته طرحې او کړنلاره چمتو کړه چې له مخې به د اقلیم بدلون د ناوړه پایلو په اړه ژر اقدام پیل شي. احمد لایق سمون، سیمه نیوز، ننګرهار.